السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. موږ د یوټیوب د زده کړې کورس برابر کړی دی. دا د یوټیوب د زده کړې لومړی ویډیو ده. د ویډیو د شروع کولو مخکې که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو لومړی ځل ده چې زموږ ویډیو ګورئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان ضرور ووهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو ته تاسو پورې په اسانۍ در ورسیږي. ستاسو په ذهنونو کې شاید دا پوښتنه ګرځي چې آیا زه یوټیوبر جوړېدلی سم که نه سم جوړېدلی؟ هو، تاسو یوټیوبر جوړېدلی سئ، خو تاسو به وړتیا لرئ. وړتیا په دې معنی تاسو مثلا ډاکټر یاست، وظیفه نه لرئ، د ډاکټرۍ په باره کې خلکو ته پرې مشورې ورکړئ، یا هم معلم یا ښوونکی یاست، د سبقونو او د کوچنیانو د روزنې لپاره ویډیو جوړه کړئ او یوټیوب باندې یې شیر کړئ، یا هم میکانیک یا مستري یاست، په خپل کار کې ویډیو جوړه کړئ او یوټیوب باندې یې پورته کړئ، یا هم عالم یا طالب العلم یاست، ویډیو جوړه کړئ، نصیحت پکې وکړئ، قرات ووایاست، دا په یوټیوب باندې شیر کړئ، یا هم ښایسته لیکایي کولی شئ، تاسو لیکونکی یاست، د لیکلو طرز خلکو ته وښایاست، په هغه برابر ویډیو جوړه کړئ، یا هم دکاندار یاست یا هم موبایل سکیل کې مهارت لرئ، پر هر برابر چې تاسو وړتیا لرئ پر هغه برابر تاسو ویډیو جوړولی شئ. بعضې ملګري زه وړتیا نه لرم یا زه نسم کولی چې خپل مخ یا خپل اواز پر ویډیو کې ښکاره کړم، یا خصوصا ښځې زنانې نه غواړي، مطلب دوی وړتیا لري خو دوی نسي کولی چې د هغه پښتونولۍ د بندیزونو څخه دوی نه غواړي چې خپل مخ یا هم اواز په ویډیو کې ښکاره کړي، اواز یې نه ښکاره کوي. مثلا دوی یا پخلی کوي یا اشپازي کوي، اشپازي دې پکې راولي، پر هغه باندې دې یو سونګ یا ترانه ولګوي، یا خامه کوي پر هغه باندې دې هم داسې سونګ یا ترانه ولګوي، خو خپل مخ او څېره دې نه ښکاره کوي او نه دې هم خپل اواز باندې وراولي. دا هغه نظرونه تاسو کولی شئ چې پر دې برابر باندې یا تاسو چې کومه وړتیا لرئ پر هغه برابر باندې تاسو ویډیو جوړه کړئ او یوټیوب باندې یې اپلوډ کړئ. او د یوټیوب د چینل لپاره به لومړی تاسو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. جیمیل اکاونټ باندې بیا وروسته چینل جوړیږي. او جیمیل اکاونټ څنګه جوړ کړو؟ د جیمیل اکاونټ طریقه زه په عملي ډول درښیم. تاسو به خپل موبایل خلاص کړئ. موبایل چې مو خلاص کړئ سیمپل تاسو به راسئ یا کروم ته ولاړ شئ، یا هم په هر موبایل کې جیمیل شته، جیمیل په نامه اپلیکیشن شته، راسئ یار به په کروم کې در وښیم. کروم چې مو خلاص کړئ ګوګل پکې راولئ، که ګوګل نه و ګوګل خپله پکې سرچ کړه. ګوګل چې دې سرچ کړئ دا د ګوګل یې راوړئ، بیا ګوګل پر ووهه. دلته دا صفحه چې د ګوګل تاسو ته راوړه، دلته دا دې ګوره دغه کونج نښان چې دی، دلته خو ما مخکې لا یو جیمیل اکاونټ خلاص کړی دی. تاسو مثلا جیمیل اکاونټ نه لرئ، تاسو به دلته ساین ان نوشتی دغه ځای کې به پر ووهئ. دا چې مو پر ووهئ دلته به ورته انتظار شئ، تاسو ته بله صفحه راوړي. دا چې درته راویستل تاسو به دلته ایډ انادر اکاونټ، تاسو به دا پر ووهئ. دا چې مو پر ووهئ تاسو ته به بله صفحه را خلاصه کړي. دا صفحه یې درته خلاصه کړه، دلته به تاسو دا کریټ نیو اکاونټ پر ووهئ. دا خو د کروم د لارې راتګ و. که چیرې تاسو د کروم د لارې نه راځئ، جیمیل اکاونټ باندې تاسو ورته راځئ. جیمیل چې دی په هر موبایل کې دا اپ شته، دا جیمیل دی، جیمیل ما خلاص کړئ. دلته زما بل جیمیل پکې خلاص دی، تاسو به دا ځای کلیک کړئ. تاسو به دا ځای کلیک کړئ، دا ځای چې مو کلیک کړئ دلته به راسئ ایډ انادر اکاونټ، دلته به دا پر ووهئ. دا چې مو پر ووهئ دلته به دا صفحه چې درته راوړه دلته به تاسې ګوګل پر انتخاب کړئ. ګوګل چې مو انتخاب کړئ دلته به بیا ورته انتظار شئ. دلته چې ورته انتظار شواست تاسو ته بله نوې صفحه راوړئ، هغه د کروم صفحه یې راواړول. تاسو به دلته دا کریټ نیو اکاونټ پر ووهئ. بیا ستاسو اختیار دی که د جیمیل د لارې ځئ که د کروم د لارې ځئ، هغه ستاسو اختیار دی. کریټ نیو اکاونټ چې پر ووهئ دلته به بیا فارمایسیت دا به انتخاب کړئ. فارمایسیت چې مو انتخاب کړئ دلته خپل نوم ورکړئ. دا دی زه خپل نوم دلته ورکوم. دلته لاست نیم زه خان ورکوم. دا چې مو کې د هغه بعد کې به تاسو دا نیکسټ اپشن ووهئ. دا چې مو ووهئ بیا به ورته انتظار شئ. دلته تاسو خپل ډیټ آف برت ور واچوئ یا د پیدایښت د زوکړې نیټه ور واچوئ. منت دلته انتخاب کړئ،
منت دا دی زه جنوري دغه کوم ډیټ چې د اول تاریخ د کوم ییر چې دی 1996 جنډر چې دی جنډر کې تاسو نر یاست ښځې یاست هر شي چې یاست هغه دلته انتخاب کوئ دا دی میل ما انتخاب کوئ بیا به دغه بعد دا نیکسټ بټن پر ووهئ نیکسټ یې مو پر ووهئ که تاسو ته داسې جیمیل راواړوئ چې دوی درته انتخاب کوي چې په دوی کې یو انتخاب که خو تاسو یې په دغه کې انتخاب کوئ که تاسو ته نه کړئ انتخاب تاسو خپله دلته دا کریټ your own جیمیل تاسو پر ووهئ دا مو پر ووهئ دا انتخاب کړئ زه دلته دا جیمیل زه مثلا غواړم نیکسټ پر ووهم دلته دا دوی وایي نه دی ویل دا د لاسرسي وړ نه دی خیر زه دلته دا اول چې دی دا زه انتخابوم دلته بیا نیکسټ پر ووهم دلته تاسو خپل پاسورډ ورکئ کوي پاسورډ ورکئ دا زه پاسورډ دلته ورکوم پاسورډ مې دا دی ورکړئ دلته بیا نیکسټ پر ووهم نیکسټ یم پر ووهئ تاسو به لاندې راسئ لاندې چې رالاست دلته یس آی ایم دا به پر ووهئ دا چې پر ووهئ بیا به ورته انتظار سئ دا د جیمیل اکاونټ جوړ سو دلته به تاسو بیا نیکسټ پر ووهئ نیکسټ مو پر ووهئ بیا ورته انتظار سئ بیا لاندې راسئ لاندې چې رالاست دلته دا مور اپشن چې دی دا به پر ووهئ بیا به لاندې راسئ دلته اګري پر ووهئ اګري چې مو پر ووهئ ورته انتظار سئ تاسو ته نوی صفحه راړوي لیکه روانه ده دا د جیمیل اکاونټ زموږ د جوړ سو دا اخري والا دی دلته زه دا خلاصوم دا د جیمیل اکاونټ جوړ سو خلاص سو دا جیمیل اکاونټ تاسو د فیسبوک آی ډي دپاره استعمالولی سئ په دا طریقه یې جوړولی سئ بل د پلی سټور دپاره داسې په دا طریقه باندې جیمیل اکاونټ جوړولی سئ او د یوټیوب چینل لپاره په دا طریقه تاسو جیمیل اکاونټ جوړولی سئ جیمیل اکاونټ دا دی جوړ سو تاسو اوس یوټیوب چینل څنګه جوړ کړئ یوټیوب چینل راسئ یوټیوب پیدا کړئ دا د یوټیوب خلاص کړئ یوټیوب چې مو خلاص کړئ یوټیوب چې دا دی خلاص سو تاسو به دلته پر دا کونج باندې دا نښان چې دی تاسې به دلته دا ځای پر کلیک کړئ دا چې مو پر کلیک کړئ دلته به بیا تاسو دلته دا ځای کلیک کړئ دا چې مو کلیک کړئ دلته به تاسو ته جیمیلونه ښکاره کړي ستا موبایل کې که یو جیمیل دی خو هغه یو به درته ښکاره کړي که ډېر جیمیلونه دي تاسو ته به ډېر ښکاره کړي چې کوم یو خلاصوئ زه راځم دا لاندې والا چې دا اوس مې جوړ کړئ زه هغه خلاصوم هغه جیمیل دا دی دا زه کلیکوم دا دی اوس یوټیوب چې دی د هغه جیمیل د لارې خلاص و دلته انتظار سئ چې دا صفحه سي د هغه بعد کې به تاسو ته طریقه در وښیم دا د هغه جیمیل اکاونټ دلته خلاص و تاسو به راسئ بیا به دا کونج پر کلیک کوئ کونج چې مو دلته دا پر کلیک کوئ دلته به تاسو دا یو آر چینل پر ووهئ دا یو آر چینل چې مو پر ووهئ دلته به ورته انتظار سئ یو آر چینل دا دی خلاص و دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ نوم یعنی تاسو په کوم نامه چینل جوړوئ هغه نوم به تاسو ورکوئ دلته زه د یوټیوب چینل چې دی زه په آنلاین زده کړه زه په دا نامه یوټیوب چینل جوړوم دلته به تاسو سیو پر ووهئ سیو چې مو پر ووهئ ورته انتظار بسئ دلته به بیا تاسو تصویر ورکوئ تصویر دلته ورکړئ خو ما تصویر تر اوسه نه دی ورته جوړ کړی نو زه راځم دلته دا کریټ چینل پر وهم کریټ چینل چې مې پر ووهئ اوس به زموږ چینل جوړ شي دا یوازې چینل جوړ سو سیټینګ یې پاته دی سیټینګ یې په بله ویډیو کې درته وکړم ځکه چې ملګري اوږدې ویډیو نه خوښوي تاسو په همدې طریقه جیمیل اکاونټ او یوټیوب چینل جوړ کړئ په بله ویډیو کې به د یوټیوب چینل سیټینګ او نور داسې مهمې طریقې در وښیم که مو ویډیو خوښه سوې در سره لایک یې کړي او د ملګرو سره یې خامخا شیر کړي تر څو نور ملګري هم ګټه ځینې واخلي او موږ ته معلومه سي چې ملګري زموږ ویډیو خوښوي او موږ سپورټوي مننه